نن نه دی ټوله میاشت یې مسلسل پوښ کړی درته به وایي موږ له شوقه ډېر ښه بیا ووایه دا یو نن نه دی ټوله میاشت یې مسلسل پوښ کړی درته به وایي موږ له شوقه ډېر ښه ډېر ګرځي په ځمکه خو دعوې به ستوري سترې کوي ډېره او درته د عذر مخکې لس وارې لمنه اچوي او غریب د مته په سرو اور خپله سرونه اچوي ستا ژوند د تېرولو لپاره ښه ده پیسه خو ستا سرمایه او شتمنۍ باندې مې زړه بد نه دی ستا لوړپوړیزه ودانۍ باندې مې زړه بد نه دی خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته نو زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم د هر خوا نه خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم له هر خوا نه تا ته او ووړې او ژمې په کوټه کې بندیوان پروت یم د لمر او سیوري نه محروم شوم په زندان پروت یم ووړې او ژمې په کوټه کې بندیوان پروت یم د لمر او سیوري نه محروم شوم په زندان پروت یم زما د لاټین ته رڼا باندې ته نه پوهېږې او د دې تیاره خورې چوپتیا باندې ته نه پوهېږې او د خپلې ښځې په سوالیې نظر زه ښه پوهېږم د دې پیغور په آخري خطر زه ښه پوهېږم نو زه مجبور یم چې په تا باندې خپل کور خرڅ کړم نو زه مجبور یم چې په تا باندې خپل کور خرڅ کړم پوله پټی د پلار هډوکي له ور خرڅ کړم شیبل صاحب وایي په دې وطن کې یوه بله غموونکې نقصه ډېرې په یو بل خرڅوي دا دردونکې نقصه د بارګینونو راکړه ورکړه هم په سود تکیه ده څه هم دا شعري توکي نه دي په بهرحال ضرورت د بارګینونو راکړه ورکړه هم په سود تکیه ده نقده په لس او قرض د شلو په بهبود تکیه ده رهنمایي معاملات هم ورسره حاصل قیاس بعضې بینکونو هم اغوستی دی لباس او زنا او سود شراب دا لوی لوی ګناهونه لري د الله رزق الله تعالی او له بل طرفه کلتوري یرغل تر دو واوښتو له ښاره ووتو تر کلو تر باندې واوښتو له بل طرفه کلتوري یرغل تر دو واوښتو له ښاره ووتو تر کلو تر باندې واوښتو سلطان محمود تر موجوده د دربار په ژبه سلطان محمود تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه سلطان محمود تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه صبر او زغم او حوصله آخر تر کومه پورې سوداګري او معامله آخر تر کومه پورې 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړل 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړل چا یې په یاد باندې نه څلی او نه مزار وکړو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار کړو 4.5 زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه چا یې په یاد باندې نه څلی او نه مزار جوړ کړو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار کړو او توصیف د شونډو او د زلفو او د ګرګرو کېږي پرمختګ چېرته دی د ژبې په سندرو کېږي توصیف د شونډو او د زلفو او د ګرګرو کېږي پرمختګ چېرته دی د ژبې په سندرو کېږي نو ډرامه فلم ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی فرهاده ډرامه فلم او ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی د جنکو نیم لوڅ وجود په کیمره باندې پروت دی ډرامه فلم او ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی د جنکو نیم لوڅ وجود په کیمره باندې پروت دی د دې لایق نه دی چې دوی د زموږ زړو کې کینی دا هیروګان د هیرا منډۍ بنګلو کې کینی د دې تاسو په معلومات وکړو هیرا منډۍ په طرف چنه دی د دې لایق نه دی چې دوی د زموږ زړو کې کینی دا هیروګان د هیرا منډۍ بنګلو کې کینی او له ډېره درد او له پړسوبه په چاودلو راغله د پرهرونو سره وختي په زیاتېدلو راغله سود کاروبار شراب مباح
په زنا څوک سنسار شو چېرته یو غل په افغانستان کې سرعام پدار شو نو ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه موږ به خبر نه یو شاید نه وي قصه وي کومه کوې حرام خپله قاضي صاحب به ناخستو کوې حرام خپله قاضي صاحب به ناخستو پوهان مفتي او مستوفي صاحب به ناخستو ښایي رشوت د اساسي قانون ماده وي کومه موږ به خبر نه یو شاید نه وي قصه وي کومه کوې حرام خپله قاضي صاحب به ناخستو پوهان مفتي او مستوفي صاحب به ناخستو دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ دا نیکټایي او د قاضي صاحب غاړه بند وګورئ په افغانستان کې دا په ځان نه وي رشخند وګورئ دا سرتور سر انګریزۍ ګیره پښتونپال صاحب دی نه وی له غربه ګمرک شوی څرنګوال صاحب مخکې مو هم وویل چې دا اجره ده او هغه داسې دا سرتور سر انګریزۍ ګیره پښتونپال صاحب دی نه وی له غربه ګمرک شوی څرنګوال صاحب دی او حق لرم حق لرم وپوښتم وزیر او د جمهور صاحب نه حق لرم وپوښتم وزیر او د جمهور صاحب نه بیا د رئیس او د والي او د مامور صاحب نه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه او په ماسیسو که د ډالرو دا تنخوا وچه شوه ستا د عسکر مو بیا په 3000 تنخوا کار وکړي څه به کوئ بیا که مو دغه لنګه غوا وچه شوه په ماسیسو که د ډالرو دا تنخوا وچه شوه ستا د عسکر مو بیا په 3000 تنخوا کار وکړي دا باډیګارډ په بې ګروپونه ستا تنخوا کار وکړي نو ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي ستاسو شعار او څنډنې تر همدې ځایه وي د بل کنځلې مو له هلکه څنګه تېرې شولې د میوالې وکوړي کې دوی مې هېرې شولې ستاسو جهاد او سرخندنې تر همدې ځایه وي ستاسو شعار او څنډنې تر همدې ځایه وي د بل کنځلې مو له هلکه څنګه تېرې شولې د میوالې وکوړي کې دوی مو هېرې شولې داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي د بل د واک لاندې پټکي دې په ګولۍ ولګي داسې مسلم یاري دې په ګولۍ ولګي د بل د واک لاندې پټکي دې په ګولۍ ولګي او دیوال شرا دیوال پنا او غرپنا د علیه بیړه وکړه دیوال پنا او غرپنا د علیه بیړه وکړه زما د سترګو نه پنا د علیه بیړه وکړه مینه دې نوره په کچکول او جام کې نه ځایږي او شنه لوپټه دې په زیارت او باغ کې نه ځایږي ګورګوتي څڼې د سپین غر په سپینو واورو ناستې پر ګڼه ږیره د نړۍ په خسته خاورو ناستې او دا پاتې ژوند دې مرخیب صاحب دا پاتې ژوند دې هم زما د مرګ لباس پاتې شي که سره او سپین لرم هم تا ته د میراث پاتې شي او سر مې هم سر له سبایي خیره تاوان شه پته سر مې هم سر له سبایي خیره تاوان شه پته که دې پکار شوي زما وینې نو قربان شه پته که دې پکار شوي زما وینې نو قربان شه پته یوه ټپیزه وه د ټپیزو ورونو او په څو وار مې پېپدار کې زما د منصور په لاره لار کې سر مې له دې وطنه جار کې او ما خپلو وینو کې خمار کې خو د مور سپېڅلې شودې نه درته په خبر د مور سپېڅلې شودې نه درته په خبر